یا د ګل د مخې لرې شه رقیبه، یا د ګل ویښ کې پخپله ته ازغی شه. زه خاطر د نور خاطر کولی نشم، ای رقیبه که پوهېږې نو سړی شه. بوټ مخې عاشقان مې نه خوښېږي، خیر که نه خاندې نو لږ غونتې مسکې شه. د مړس په شان ټونګې وهل ښه نه دي، یارانه کې یا ګیدړ او یا زمري شه. ساقي را نه کړلو جام ځکه خیرې کړم، ډک جامونه خدای د د لاسه توی شه. او که زما د غېږې تمه لره غواړې، ما ته ووایه مېلمه د میخانې شه.
روان شوي؟ اونیسا ها؟ زخان خلیل خان بریتا وای چې په جیب کې د پیسې نوی خلیل خانه که په ډک بازار کې روانې بازار نه دی. تاسو خیال دی چې زه صرف پیسو لګړېږم؟ نو دمه وای ستا کنځل مه کوه خلیله، خلک خو به وایي ته خو مه وایه ځکه چې زه تا سره مینه کوم. مینا واه د ګونګروګانو په شرنګار کې مې دا نوي ټپه واورېده. د ګونګروګانو په شرنګار کې او د ټوپک په ډزار کې هیڅ فرق نشته خلیله، هیڅ فرق نشته. دروغ، بالکل دروغ. ګونګروګان خو د یو بېوسې ښځې مجبوري ده یا فریب، او ټوپک خو د پښتون شان دی شان. د ګونګروګانو او د ټوپک دا جنګ د ډېرې مودې داسې شروع دی. اوس په پته لګي چې دا جنګ به څوک ګټي. نن نه پس زما بالخانې ته سره د ټوپک رانه شي